یقینا په دې ډېر زیات افتخار کوم یا خدای راته وایم چې دوی جنابانو په مو باندې یو حسن نظر دی که نه باید داسې څوک ویناوې وکړي چې هغه په وینا کې به مهارت ولري نو زه افتخار په دې کوم چې او په ویاړ چې د اسلامي نظام په خپل ګران او سپېڅلي وطن جهادي روحیه والا د تاریخونو وطن هغه وطن چې په نړۍ کې الحمدلله والمنه په افتخاراتو په جهادونو د دښمن په ماتولو او چا ته سر نه ټیټولو الحمدلله یو سپېڅلی نتیجه هغه وطن او هغه وطن دی چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین کله د افغانستان د فتح لپاره راغلي دي بیا پشتیبانه او کومک او ورسره تلل بیا د افغانانو افتخار مسلمانانو ورونو یقینا د هغه وطن چې دغه ټول افتخارات لري د دې وطن کې اسلامي نظام د قیام چې د موږ تاسو په زندګۍ کې اخرنی افتخار د اسلامي نظام تر چتر لاندې د اسلامي نظام تر امر لاندې د اسلامي نظام تر سیوري لاندې په داسې جلساتو کې اشتراک کوم دا ما ته لپاره د افتخار دا هغه جلسات دا هغه غونډې دا هغه مجالس چې د اسلامي نظام د پرمختګ لپاره خپل غښتلي ګامونه اخلي اسلامي نظام یو بخش نه دی اسلامي نظام لکه یو ماشین په شکل یو ماشین انجینر چلندوي که په دې کې یو پرزه نه یا ماته یا کار نه کوي یا لیدلی ماشین فجیع اسلامي نظام پر ټولو اړخونو پر ټولو اطرافو اکنافو پر ټولو بخشونو اسلامي نظام چلندېدل اسلامي نظام غواړي چې خپل برم کامیابي عزت وقار کوم وقار او عزت هغه اسلامي هغه چې موږ ته د صدر اسلام نه راپاتې دی هغه پرمخ ونیسي او هغه څنګه بول کېږي هغه داسې بول کېږي چې زه په خپل برخه کې ته په خپله برخه کې بل په بله برخه کې ټول د نظام منصوبین هغه د نظام مسؤولین هغه راولاړ سي او هغه خپل بخش کې پرمختګ وکړي پیشقدمي وکړي ګامونه واخلي لکه د تفتیش د ریاست چې دغه یو بهترین ګام دی د څه دپاره د بهبود د امارت امارت په یو بخش کې کار نه دی په هر بخش کې چې څوک وروزل شي فرض ادا یقینا سړی په دې باندې ویاړي الحمدلله نظام اسلامي ګورئ موږ ته وړه خبره کوي یعنې په بادي نظر باندې موږ ته وړه خبره کوي اسلامي نظام د راغلی خو شاته به ګورو چې څومره وینې توی شوي او دا د چا نتیجه ده دا نتیجه د هغو پاکو سوتره وینو ده چې په هغو پاکو نیتونو باندې هغه پاک وینه توی شوه یعنې زه داسې درته وایم پر ټول نظام ترین نیت سبحان الله سړی د هغه نیت ته حیران پاتې کېږي د ما خپل عقیده دا ده که د امیر المؤمنین رحمه الله نیت راواخلې پر ټول افغانستان یې تقسیم کړي یعنې ټولو ته پوره نیتونه رسېږي هغه نیت هغه رقم ته کس چې ایجاد د امارت یې کړی هغه کس چې تأسیس د امارت یې کړی دی په هغه نیت یې کړی دی چې هغه الله ته معلوم دی زه په مجالس کې وایم چې حضرت امیر المؤمنین تر اوسه پورې چا سم نه دی پېژندلی یعنې که څوک امیر المؤمنین وپېژني زه داسې وایم چې دغه نظام ته به دومره مخلص پاتې کېږي لکه دی نو هغه نیت
هغه پاک وینه توی شو چې دغه امارت که اوس دې سره موږ بې غوري بې التفاتي وو بې توجهي وو او ورته ونه ګورو نو ګناه خو د آخرت د ګناه دلته به خدای ما که موږ په ګناه کې راځو او خدای ما که دغه نظام دغه نعمت دغه ستره بریا دا به دې موږ د لاسه ورسي الله تعالی دې نه وباسي ګورئ اسلامي امارت په صدر اسلام کې څه نه وایي په خیر القرون کې څه نه وایي زه داسې وایم یو خیر القرون دی درې طبقې دي خیر القرون خیر القرون قرني والذين يلونهم والذين يلونهم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهترین دي قرنونو د ما قرن دی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا وی ته نږدې چې تابعین دي بیا وی ته نږدې چې په هغو کې ځکه څه نه وایي چې د هغه خیریت چې دی هغه منسوسي دی منسوسي په نص ثابت په هغو کې څوک مقابله نشي کولی خو د ما عقیده د ما مطالعه د ما معلومات د عثماني خلافت تاریخ وګورئ بل خلافت تاریخ وګورئ د نورو سلاطینو مسلمانانو سلاطینو د سلطان محمود غزنوي رحمت الله تعالی علیه تر دې تاریخو پورې وګورئ صحیح د اسلامي نظامونه یې راوستي په ډېرو پاکو نیتونو باندې وینې تویې کړي دي پاکې په خپله یې جهادونه کړي دي منطقي حکومتونه یې نیولي دي خو نظامونه چې راغلي دي نظامونه خراب شوي الا ماشاء الله په څه فیصدي باندې دا ځکه چې هلته به د کفارو د طرف نه چې کله د دې دپاره قصد کې د هغه دپاره لاره ولاړه ګورئ څوارلسمه صدۍ ده هغه د څه کم 1500 کاله پورې کېږي په دومره لرې فیصدۍ کې په دومره لرې صدۍ کې چې بیا داسې نظام ګورئ تاسو سوچ وکړئ د ما د امیر المؤمنین غټ پټکی دی د سنتو مطابق د ما د امیر المؤمنین غټ کالي دي مسنون طریقه کالي دي لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما د وزیر حاضر قیاس د رئیس حاضر قیاس د معدون حاضر قیاس د عسکرو د لسان نسل حاضر قیاس په سنت جامو باندې ملبس په دومره لرې صدۍ کې داسې نظام چې داسې امیر وي په سنت طریقه برابر او داسې نظام وي چې روزانه د امیر المؤمنین نیولې تر ما پورې تر تا پورې تر بل پورې په دې هڅه و هان کې دي په دې قصد کې دي چې پېشقدمي وکړم پېشقدمي وکړم په خپل بخش کې د امارت دپاره زه نظام جوړ کړم په ما پورې مربوط چې دی هغه ځای کې زه جوړ دا په دې سوونو کالو کې نه ده راغلی که نه یې تاسو مطالعه شرطاً وکړئ که داسې نظام چې داسې نظام وي دومره کوشان وي دومره ساعي وي او دومره هر څه په سنتو برابر وي باور په خدای وکړئ نه پیدا کېږي څو سوه کاله کې نه پیدا کېږي ما په یو وخت کې داسې وایي د حضرت امیر المؤمنین رحمه الله په شان کې به ما ویل داسې دا ځکه ډېر یادوم چې یقین په خدای وکړئ د امیر المؤمنین برکات د موږ د سترو مجاهدینو برکات دي د هغو سترو سعیانو په دې دین کې په خدای قسم ډېر برکات دي د هغو نیتونو برکات ما به ویل ما به داسې ویل پرتله او مقایسه مې کوله ما له ابراهیم ابن ادهم رحمه الله پاچا دی امیر المؤمنین د موږ د افغانستان همدغه په وخت کې پایتخت درته ول اوس دلته مالدام د افغانستان پایتخت دی پاچا هغه خپله پاچاهي د بزرګۍ دپاره پرېښود اولادونه بچیان پاچاهي هر څه نظام یې پرېښودل د بزرګۍ او د ولایت امیر المؤمنین هم د اسلامي نظام د بریا دپاره د کفارو د شکست دپاره خپله پاچاهي